کابل کې د فلسطینیانو په ملاتړ ستره غونډه وشوه. سلام ستړي مشئ په موکړه د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د کابل ښار سلګونه اوسېدونکو په وزیر اکبر خان غونډۍ کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې پر غزه تړانګه د اسرائیلو هوایي بریدونه وغندل او د هغوی د زر تر زره بندېدو غوښتنه یې وکړه. دوی له فلسطینه د ملاتړ ترڅنګ په غزه تړانګې د اسرائیلو هوایي بمباریو په تړاو د اسلامي هیوادونو پر چوپتیا هم نیوکې کوي. لاریون کوونکي شیر محمد حکمل وویل هیڅ حاکم نشته چې له هغوی نه حمایت وکړي. قرار په داسې محاصره کې لکه موږ چې دلته راټول شوي یو محاصره کې دي لا پاسه نه پرې بمونه راځي. یو شمېر لاریون کوونکي بیا د فلسطین په ملاتړ د اعلامیې خپرول او له هغوی سره مالي مرستې اعلانول نمایشي بولي او له اسلامي هیوادونو غواړي چې د فلسطین د ولس او ځواکونو لپاره یو څه وکړي. لاریون کوونکي عبدالمجید وویل د حل یوازینۍ لار د اسلام لښکر باسل، د مسلمانانو یووالی او د غزې او فلسطین په لور د اسلام لښکر سوکول دي. بل لاریون کوونکي محمد جان وویل 1.5 میلیارد مسلمانان دې ته انتظار دي چې د ابابیل الوتکې له اسمانه راشي او 8 میلیونه اسرائیلي صهیونیستان له منځه یوسي. یووالی پیدا کړئ انشاءالله چې بریالي به یئ. له دې سره سم یو شمېر نور بیا له فلسطیني ولس سره د نورو همکاریو لکه اوبو، خوړو او درملو په رسولو کې د مرستې غوښتنه کوي. دوی مسلمانان د ټول ملکونه باید په یو جمع سره باید ورسره کومک وکړي لکه څنګه چې د هرات د زلزله ځپلو سره کومک وشو دغسې له فلسطین مسلمانانو سره چې څومره عوض کېږي مرسته وکړي. لاریون کوونکي فضل خلیق وویل هغه خلک چې محاصره کې دي اول یې د ژوند ژغورل مهم دي تر هغې چې محاصره ماته نه شي او فلسطین ونه نیول شي موږ هېڅ نشو کولی. دغه لاریونونه داسې مهال کېږي چې په غزه تړانګه کې د اسرائیلي ځواکونو د جګړې له شدت سره د دغه جګړې پر وړاندې غبرګونونه هم ورځ تر بلې زیاتېږي.